اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. فوسوس لهم الشیطان وسوس واچول دیدوارو تا شیطان لیبدی لهما انجام کارداش چخکارک دیدوارو تا ما آغیسا وریغنما چی مستورا و پردک ود دیدوارو من سوآت ما سوآت دیتا وی یعنی عورتونا دیتا وی عورت غلیظہ عورت سخترین عورت دا عورت مانا پا لغت عربی کے ہر آغا شے چی ستر کولی واجب دی چی پردہ کولی دا دی وجہ دی خود تاون پا دی اردو کے معورت ہوئی انگا اردو کی خود تسوائی عورت ہوئی ذکر دی پردہ کول واجب دی او انسانی بدن کی عورت دیتا ہوئی دا دغل تولی کا چی دی تا زنگون ہوئی دا زنگون نتر نامے پورے دیتا ہوئی عورت غلیظہ عورت ہوئی وردا شریطا او عورت ہوئی کنا اس بس سیف اللہ خان پوچھ لو صحیح لسی ہوئی کنا پختون سرائی دے غصہ جی اور سیف اللہ خان بس کن نور میں بخ کے نزے کنا سیف اللہ خان تب بیا کولے ماتے اللہ اکبر. فینی حو دیتا ہوئی عورت بیا دا زنگون دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ پا نزبانی پا عورت کی داخل دے دی پا ٹاول واجب دی او دا نم نم نا داخل دا امام صاحب پا نز دا نم گوٹای دا پا عورت کی نا داخل او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب ادروائز دے اگوی نم پا کی داخل دے او زنگون نا داخل دا دا سوڑی نو فائدے دا شوا کہ نارینا منس کہو او زنگون اخکارش منز مات سے دے امام سے پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز کہ زنگون اخکارش ہاں نو مات سے دے امام سے پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز او کہ دا نامے دا غٹای اخکارش وا نو مات سے امام شافعی پنیز او نہ دے مات دے امام سے پنیز دا فقاو اختلاف. او دې وجه دا چې حدیث کې الفاظ راغلي دي والعورت ما بین السرة الى الركبه عورت دې د نامې نواخل تر زنګون پورې نو امام رحمت الله علیه فرمایي دا تر لفظ څخه کوم راغلي نه یعنی د نامې نواخل تر زنګون پورې اوس دا کوم تر لفظ نو امام رحمت الله علیه فرمایي دا تر نه بعد کوم شی چې دا داخل دی د تر نه بعد دا کوم شی دی دا داخل لے صحیح. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نا د نامے نہ واخلے کم دا نا د نامے نہ اغوی دا نہ لفظ دے د نامے نہ صحیح نو دے نہ لفظ نہ مخ کی دا کم شی چ ذکر دے نہ نامہ نو دا پکې داخل دے تر نہ رسو چ کم شی ذکر دے اپ کې نه داخل دے تو وی لغوی تحقیق سوئی وردا لغوی تحقیق نو دا خو عورت تر نارینا ہر چ زنانہ دا د زنانه ټول بدن عورت ته د زنانه ټول بدن عورت ته سوای د مخنه ما ته ګوره سبله خانه سوای د مخنه او تاسو وای منګولې تاسو منګولې وای خپر موږ ورته منګوله وای سوای د مخنه او د منګولې نه موږ دې ته منګوله وای صحیح تاسو خپل لفظ لیکئ چې څه لیکئ ځکه چې دلیل له پکې روایت د امام روایت د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء د حضرت عائشه مشره خور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ خینه وای تاسو خوشینه وای مونږ خینه وای دی ورته وای خوشینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشینه ده حضرت اسماء د حضرت ابوبکر لور ده ډېر لوی صحابیه ده ګوره د پیغمبر علیه السلام خوشینه ده د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر
خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده سوره لوی خزه ده اسماء سوره عجیبه رشته ده تا یاد کړ څه نه یعنی څوک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشنه ده نه زره مهینه نه کنه پیغمبر اسلام خو بلا مهینه وي نمونه بیان ساتي د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر خزه ده د حضرت زبیر خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده زوی صحابي ده خاوند صحابي ده لار صحابي ده اخشه پیغمبر ده خور صحابیه ده بڑا خطا کر لے خطا نو دغه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ مسکو داس پیغمبر علیہ السلام ورکر ناسو پیغمبر علیہ السلام چې دا چادر یو کته لکه چادر چې په سره چولې دا نه ریو څه شو نه ریو چې کې وشتاف کاریدل نازکو تاسو نه ریوای که نازک وای نازکو جالي غونډه و ډیر نازکو او تینو کناو تینو بس تینو نو داغی نے دا وشتق کاریدل نو پیغمبر علیہ السلام ورته او اسماء المرأة اذا حاضت خزه چې کله بالغ شي فكلها عوره طول بدن عورت ته الا وجهها وكفها سوای د مخنه او سوای د خپړو نه ها انتظار کوو کنه خپل خانه یاره خو او کنه شو پتی خدای څه موضوع یا لطیفه ورته نو پیغمبر علیہ السلام ورته چې خزه بالغ شي نو ټول بدن عورت ته یعنی پرده کوله لازم واجب دي پرده کوله لازم واجب دي الا وجهها وكفها سوای د دې مخنه سوای د دې لاسونو نه اوس دا استثناء قراله ایکسپشن راغی سره ایکسپشن راغی د مخ او د لاسونو خو اوس دا ایکسپشن به اپلای کې څنګه نو بعضی علما وایي دا ټول دي بعضی علما وایي چې دا ایکسپشن صرف د مانزه لپاره دی ایکسپشن صرف لپاره د مانزه لپاره دی د مانزه نه بهر نه دی چې کله د مانزه نه بهر وي فار ایگزامپل بهر وځي له کور نه بیا به مخ هم پټي او لاسونه به هم پټي بعضی نور علما وایي چې دا ایکسپشن جنرال دی دا ولیکل دا ایکسپشن څه دی جنرال دی لہذا په مانزه کې هم دا مخ او لاس ښکاري نو حرج نه دی او که کله بهر ګرځي نو بیا هم چې دا مخ او لاس ښکاري نو حرج نشته دی ایکسپشن دی ورګي صحیح د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دی چې د مانزه په حواله خدا حدیث وارد دی ځکه پیغمبر اسلام چې حضرت اسماء ته خبر وکړل دې څه کول مونږ کوو دې څه کول دې مونږ کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حدیثونه التقوا اپلای دی التقوا سره اپلای دی خو د مانزه نه بهر امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې جائز ده چې مخ او لاس ښکاري مگر کدی ځان ډولې کړي نبی یې پرده کول واجب دي کدی څه کړي ځان شایسته کړي سنگار کړي نبی یې پرده کول ځکه فتنه پیدا کیږي اوس خبره دین کړه صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې که فتنه نه پیدا کیږي او د دې ضرورت وي نو بیا جایز دي شکاره لکه مثلا زنانه دا ضرورت یې رسېږي ډرایوینګ کوي نو چې ډرایوینګ کوي نو څه وکړي ها سترګې پټای نو سترګې پټې کړې خو څه پوښ ها لار نه بس لار ختمه شو دا نو الله دې معافي وکړي خبره ځین کړل اوس دا پرده له زنانه دا ثابته چرته نه ده سوره نور हाँ पैदा होगा आयत नंबर 29 और 150 बोल रही
قل للمؤمنین و مؤمنان سروتا یغضوا من ابصارهم تاسو کته کول وای ورته شت کول یغضوا من ابصارهم چې کته ساتي نظرونه خپل ويحفظوا فروجهم حفاظت کې د عورتونو خپل فروج معنا څه پرایویټ پارټس حفاظت کې دسه چې دا غلط استعمال نکي نو الله تعالی وایي چې نارینا چې کوم ځای پردې زنانه نه باید چې نارینا سو کی نظر کته واچي یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم دا ډیر خپا کوونکې عمل له دوی د پاره تقوا وکي پیدا شي سبو شي پکې تقوا وکي پیدا شي او ورپسې آیت وګوره وقل للمؤمنات ويا مؤمن خذتا يغضضن من ابصارهن یغضضن من ابصارهن چې دای کتوا چې نظرونه خپل نو لکه څنګه چې نارینه د پاره حکم داده چې د پردای زنانه باندې سټیرینګ نه کوي پردای زنانه باندې بعینه دک حکم د زنانه ته چې د پردای نارینه باندې سټیرینګ نه کوي یغضضن من ابصارهن دای دې ټټ کې نظرونه خپل ويحفظن فروجهن حفاظت دیو کې د پرایویټ پاس ولا یبدین زینتهن افکار دین کې د مواضع د زینت خپل نو معنا دا چې اوس کدی زینت کړي اوس پته ولګی دا چې دا مخ امام رحمت الله علیه فرمایي چې حدیث سے کم د اسماء بنت ابي بکر دی رضی الله تعالی چې خزه ټول عورت ته خو سوای د مخ نه او د لاس نه امام رحمت الله علیه فرمایي د مانزه په حواله خو دا حدیث وارد دی الته خو اپلایډ ایز اٹ از الته خو دا حدیث اپلایډ ایز اٹ از اوس د مانزه بار دا تر کومه حد پورې اپلای دی امام رحمت الله علیه فرمایي چې دې ضرورت نو مخ او لاس کارا ساتل شي خو شرط پکې دا دی چې خوف د فتنې نه خوف د فتنې معنا چې اوس دې ځان ډیر ډولې کړي ادا چې په ډولي مخ را روانه ها نو الله دې رحم وکړي شیطان خو لګیای خلکو نظر نور تر راګرځي وي ته دې مخ ته وګوره ها دې بڼو ته وګوره څنګه جوړ کړی دې شونډو ته وګوره څنګه صحیح نعمت رحمت الله علیه فرمای بیا لازم دي چې بیا دې مخ پټ دی وجه فرمای چې ولا یبدین زینتهن نه ذکر کوي زینت خپل الا ما ظهر منا مگر هغه چې ښکار شي د دینه د وجه ضرورت نه ښکار شي دینه د وجه ضرورت نه او وی فرمایل چې وليضربن بخمرین غلا جيوبین اراواد چې بخمرین خمار دا هغه لوی صادر ته وای چې د سر نه راواله او گریوان او بدن ټول پټي گریوان او بدن ټول دې ته وای خمار ورته سوی ورته یو حمار دی په خاص را خرته وای څه دوی خرته یو خمار دی چې د حیده پاسه ټکي کې اچ مونږ انګریزي کې څنګه سره پاره استعمالو خمار نو خمار وای دغه صادر ته چې سر نه راواله گریبان دې ته گریبان وای گریبان او سینه دا ټول پټي دي ته خمار وای نو یو لوی چادرې ورته تاسو ورته وای چادر نماشه ورته صحیح چې دا لکه د ما پر څه دیو چې دوست دغه سره واشه دې داس بلکې دین هم لګلو نو سره ولوم پټکو سینه هم پټکلا ځکه لوی د فتنې ځایونه هم دک کدي کنه زنانا چې دا سره فارغ وي دا سره فارغ وي او گویا کلاو وي نو دا تور وشتان خسته خسته صحیح او ورسره دا سپین مخ دا خدا سدا لکه سپوږمۍ چې پتورش پکې راځي صحیح ده او بیا چې لاسینه هم ښکاري نو دا خو د فتنې دی وجه شریعت اسلامي حکومت چې د سر باندې سواچي خمار دی واچي وليضربن بخمرین غلا جيوبین جيوب دا جمع د جیب ده یو کوم جیب دی مونږ جیب دی ته وو صحیح خو عربی کې جیب دی گریبان ته وایي عربی کې جیب څه ته وایي گریبان ته وليضربن بخمرین غلا جيوبین رازوندی کی رازوندور وایي تاسو راز رنل کے بخمرین دا چادر نماغ پلالا جیوبین پگریوانو نخبلو ولا یبدین زینتون ان دسکارک زینت اخبل الا لبغولتین مگر خاوندان اخبلو تا یعنی مانا دادا چوزان دولے کرده نو که دولے بدن خاوند تخکارشن دیگه چه حرج شتا نشتا او آبائی اللہ یا پلارانو دویتا نو د لور بدن کاغی میک اپم کرده ازان ڈولے کرده نو کپلار تے مخکاری دغسی و شنڈی اخکاری و دا منگول اخکاری و دا لیچ اخکاری و پکی دا سروک کنگن اچولی دیو صحیح نو دے کسی حرج تا کپلارے گوڑی صحیح او آبائی بغولت اللہ یا پلاران دا مڑون دوی
خسر ځکه خسرم پلار او ابنائنا یا زامن د دې زنانو نو که زوی ته د مور خایس کار شي نو سهارشته او ابناء بعولتنا یا زامن له خاوندانو خپل د دوی مونږ ورته میره زوی وو سو ورته تاسو میره دی وای دا میره زوی یو لفظ دی او اخواننا یارون دوی او بنی اخواننا یارون دوی او بنی خواتنا یا خوریون دوی او نسائهن یا زنانه دوی نسائهن زنا نو امام سنت الله علیه فرمایي چې د زنانه خوبصورتی او زینت او د زینت مواضع کدا مسلمانو زنانو ته او پردهدار زنانو ته ښکار شي دا حرج نه دی خو بې پردې زنانه چې وي هغه نه خپل بدن داسې پټ ساتي لکه ناګنه چې پټ ساتي بې پردې زنانه بې پردې خو سړو په مثال دی خبره ده دیو جن او نسائهن یا خذ د خذ نو خذ د خذ معنا دام پردهدار بل خذ پردهدار نو کده دې لیچ ورته ښکار شو د ترخ ښکار شو د خېټ ښکار شو د املاق ښکار شو نو سهارت پکې نشتا او ما ملکت ایمانون لا یا آغا وینزے چی مالکان دی لاسون تاسو وینزوائی سلیوگر او التابعین غیر ولی اربت من الرجال یا آغا فالورز چی آغای حاجت نلری زنانوتا من الرجال وینارینا نمو تپاگل وایو دیوانا تا درسوائی لیوانے یعنی دا سے لیوانے چی آغا پا دی خبرو پوئی گی نا آغا دا سنس نشتا اصلی ونه چې دا غړو دا سنس نشي چې دا څه عمل دی یا څه کار دی یا څه تصور دی نشته بعضی ونی خدا چې دا بل خبره کې کار دی بل یو کار باندې کوي صحیح نه نو بیا پرده لازم ده سیف الله خان نن جذبه کې راځه هغه چې په دې خبرو بالکل نه پوهیږي او یو لیونه هغه چې پوهیږي صرف په دې خبره په نو څه نه پوهیږي صحیح شو ناغه بس بیا ساته چې بس یو شان غوند شم صحیح شو سیف الله خان او چې دا خبره یادېږي نو بخان دی دا بیا هم دی عبد القدوس دا خبره کوي دوه خبرې ده تابانه قلص زه که اوس بیا ټیپ بندونه تا نه بیا یې ځکه ته هم لاړې بوډا شو او الطفل الذين يا معصومان غالم يظهروا على عورات النساء چې هغه اطلاع او خبر نه لري په پوشیده خبرو د بیانو باندې ولا يضربن برجلهن ادیل په زور نه راځي خپل چې په لار رواني ليعلم چې محسوس دوینا ما يخفين من زینتین چې د پټ ساتي من زینتین د زینت خپلنا نو سپازې به چولې څه شي چولې پازې به چول چې پکې ګنګروګان دي نو هغه چې په لار روان ده نو قدم دې پرورو کې دي ځکه په شڼ شڼ روانه یې پټو خلک او بل پیدا ګوره هر هغه شی چې نارینا نظر توجه را اټرکې نو باید چې زنانه د کوره بار راوځي چې د هغه نظام محفوظ وساتي انا دې راوځي کنه سورہ احزاب سورہ احزاب آیت نمبر 3 وقرن فی بیوتکن قرار نسے کورن خپلو کې خود ته وایي چې قرار نسے بے ضرورت رکوع مراوځي بے ضرورت رکوع دا ستا خبره شي دا وایي وقرن فی بیوتکن قرار نسے کورن خپلو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى نمائش مکوي تبرج معنا نو ورته نمائش وایو تاسو ورته وایي نمائش ولا تبرجنا نمائش مکوي د زینت خپل تبرج الجاهلیت الاولى پشان دا نمائش دلم بنی جاهلیت نو زمانه جاهلیت کې خود بازار خډولې کو ځکه ځان له یاران پیدا کول سبه کول بوای فرند به پیدا کول اخدان وی ورته قران د اخدان په طلب کې ول کور بار راوتل دلته اوس مونږ باندې خلک دا پرېشر شي ها او در خو وای دا مولا ده دا ډیر سخت دی
سوې دا مولا دا وې ډېر وې ډېر سترونګ کیریکټر لري. سترونګ کیریکټر په دې معنا وی چې نه اس میکسینګ بني، دا شی بني، دا شی بني، دا شی بني. وې د خزو ودونه بسنګ کیږي. ادا عبد القدوس د خبرې جواب نور کې دی بیا غل شروع خان دی ورته حالانکه په کار چې دی جواب ورکړي دنه فرته ګوري چې دا سړی غوسه کیږي خو نه چې زړه تعالی سودا نه کوم بیا بل آیت 59 یا ایها النبی او پیغمبر قل لازواجک بیبیانو پرتوایا و بناتک لنو پرتا و نساء المؤمنین اد مومنانو زنانو تایو دین غلیلنا چرا زلندی بزان قلبانے من جلابی بیلنا جلبابو نقبل من جلابی بهن جلبابو نقبل نما تاستوی چی جلبابو ما غشه دی چی سر او دا وجه او دا گریوان او دا سٹ دا ورسر پٹوی ذالک ادنا اللہ ایورفنا دا قریب دیتا چی دی و پیجن دیشی چی دا پرددار خزی دی فلا یوزینا تکلیف بورتنشی ورکولے نو اس کو مخضا چی زان پردہ کی ساتھی دا دا غیر پارا عصمت و عفت تے نو ہر یو سڑے یریگی چکہ چردہ سے مرتاو کتر دا چرتا غصہ نشی رسوشی پرددار خدا غص اللہ تعالی وی ذالک ادنا ان یعرفنا دا دے خبر تزیات قریبا دا چی دے وہ پی جندشی دا پرددار خدا دا فلا یوزین تکلیف تصور بنی سو کولا تکلیف نہ رکھئی سو کولا تکلیف اتلانی مبربند روانے چلا بکینی ہے چولی اللہ معافی ہوگی واپس پل سبق دیس دسو نو تابع نور ٹائپ دا شے بن کے چلے فرق ہوا مستور شو پٹکڑے شو دے دوارو نا من سوآت ما دا عورتنو دے دوارو نا وقال اووے شیطان ورطووے آدم علیہ السلام او حواتا چے ما نہاکما من قاری سے مندغا صورت وے امام دغا ٹرانسلیٹ ما نہاکما ربکما نئی منکڑی تاسو دوارا پروردگار تاسو عن هذه شجرت د دیوننا الا ان مگر د دیوجی چک تاسو داونو خوڑا تکونا ملکینے نو تاسو بدوارا شئی ملکینے د فرشتو بشان دائمی اس فرشتی چی دی اگر کی مرگ نرا دی بطول آل ایٹ ونس لیگی فرشتی با آل ټولی یو ځای مړیږي نو ورته وی دیونه خدای ځکه منکړی تاسو انسانان پیدا کړی اوس کدا ونه به وخړه نو فرشته نه جوړیږي سبکی نو دې وجه منکړی تاسو فرشتي نه شي تاسو انسانان تاسو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا شیطان صدامه شفاعت کې دن کنا نو دا خبر دیته اپلای نشوه د آدم علیه السلام او حضرت حوا دواړو ته دا خبره اپیلینګ نشوه د دې ذهن په مطمئن نشو نو شیطان په قسم وکړو وقاسمهما اد قسم وکړه به دواړو ته انی لکما چتا کې سره زمتاز دواړو پال لمن الناصحین یقینا د خیر خواهانونا فدلهما راکوز کول دا دواړه بغرور په دوکا دلهما د لوی مقام سره کتر اخلاص دي ته وای دل یدل اصله کې دل یدل یا ادلا یدلی تاسو بوکوای او بچراو واسه وہ بچے کوئی نہ رہو بس سلواغا ہاں سلواغا نو فدلہما دلہ دا لفظ راضی سلواغی دا پر چکلے کوئی تا کزے نو مانا دا چی اوچت زائنا لاند زائتے او شیور کزے فدلہما را کزی کردہ دوارا بغرور پدوکا فلما ذاقا شجرتا کلچے دے دوارا وسکل داونا لا ترو سے پڑھوئے امنو اے چی دی دے گیا فلما ذاقا شجرتا بدت لهما سوآتهما خارش دی دوارو تا عورتون دی دوارو نو اللہ تعالی یو تصور ورک انسانان اللہ چی کمشے ما منع کری کمشے ما منع کری نو تاتے ویزیبلی اغا اثر خکاری نا ویزیبلی اغا اثر خکاری نا خو چی ردغی نارواو ارتکابو کنا دا بسومر خسارہ تعالی در کئی دی قیمت پر حوالا دا آدم علیہ السلام دی کسی تا گورا صحیح چې یو شی مې منع کړو دا هغه په ژبه ولګېده دا هغه د ښځې هم په ژبه د مېرمنې
د مینې دا غیم په ژبه ولګېدو یې په ژبه چې څنګه ولګېد خدای ته منع کړی وه نو فورا ای دواړه بې پردې شو ای فورا دواړه څه شو دا یو ویزیبل الله تعالی یو ویزیبل شکل وښودو چې د ممنوع شي نه چې زه ما منې کړي یې نو تا ته به احساس نه کېږي چې دا شی خدای منع کړی دی ما وخوړه څه چلو شو خبره ده که خو الله تعالی فرمایي چې د دې اثر دومره مضر دی لکه تا وکتل چې دا منع کړی دانه پیغمبر وخوړه نتیجه څه شوه خبره ذهن کې راغله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دې دواړو ته سوآتهما عورتونه د دې دواړو نو اوس دې خو وګوره انسان فطرتن ستر پوش دی انسان فطرتن سره ستر پوش دی بلکې انسان خو پرېږده حیوان هم فطرتن ستر پوش دی دی نه غواړي چې زما پرایویټ پارټ چاته ښکاري او د دې وجې الله تعالی هر حیوان له د پرایویټ پارټ دپاره څه حصه ورکړي چې هغې کیا پټوي صحیح دې غویانو له لکۍ ورکړې ده څه ورکړې ده لکۍ ورکړې دې میز له یو لوی لوم ورکړی دی نو په دې کې څه پټي پرایویټ پارټ پټي خبره ذهن کې راغله یو او دویمه خبره زمونږ ما یو سپی ساتلی وه سپی وایي تاسو یو سپی مې ساتلی وه نو د هغې د لنګون وخت بچي راوړل څه کول بچي راوړل او داسې په منډه په دا میدان کې ګرځېده بیا مونږ د چرګانو دپاره د دې چکن دپاره یو کوټګۍ جوړه کړې وه او نیغه په کوټګۍ باندې وردن نه شوه چې بچي راړه بیا بهر راووته صحیح ما وګوره الله تعالی دې هم په ذهن کې پرده اچولې ده چې دا کار د خلکو وړاندې حالانکې او بل کار خو د خلکو وړاندې کېږي خو څومره دلته پردې تصور ذهن کې اچولی دی چې بچي راوړو نه چېرته پردې ته لاړ شي نو پته ولګېده چې د مختلفو حیواناتو په طبیعت کې الله تعالی دا پرده پوشي اچولی په مختلفو طریقو سره بعینه دقه فطرت د انسان هم دی نو اوس دی چې دا بې پردګي کوي دا د فطرت خلاف کوي بې پردګي چې کوي دا نیچر خلاف کوي نو د نیچر خلاف چې کوم کار وکړي د هغې ریاکشن ډېر ناکاره د هغې ریاکشن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا شروع شو دا دواړه یخصفان علیهما دې ته خصف وایي دې خو وګوره ځان باندې څه شی لګول یخصفان علیهما چې لګولې ځان باندې من ورق الجنت د جنت پاڼې ابن عباس وایي چې دا د بنانا پاڼې وي د کیلې د څه شی دی اوس چې دا خو بدن ښکاره شو نو دواړه د یو بل نه پټېدل چې دا بدن مو د پرایویټ پارټ مو یو بل ته ښکاره نه شي نو بس یک دمې د کیلې د بنانا پونه باندې نو د بنانا پاڼه خو سم پوره یو ګز وي صحیح نه هغه یو دوه درې څلور یوره ماته کړي ځان باندې زرداس وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما آواز کدے دوارو طرف دے دوارو علم انحکما آیا نوی ملکڑی ما تاسو دوارا وان تلکما شجرا دے ونناوا قلکما او آیا نوی ما تاسو دوارو تا ان الشیطانا چتا کس پر شیطان لکما تاسو دوارو دے پارا غدوان دشمن دے مبین اخکارا یعنی دے دا سے پٹا دشمنی نکری دیس تاسو شکارا دشمن دے نو دوی تے احساس ورکا چې پته ولګېده چې تاسو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ څه شو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ نو دې ته احساس وشو چې دا خو موږ نه خطا وشوه نو فورا دعا وکړه قالا دې دواړو ای ربنا او رب زمونږه ظلمنا انفسنا مونږ زیاتې کړې په ځان خپل باندې وان لم تغفر لنا اکه ته بخښنه نه وکړې مونږ ته وترحمنا رحم نه وکړې مونږ باندې لنکونن نو شو به مونږه من الخاسرین د تاوانیانو زیانکارانو نه خساره کې به شو څه کې به شو نو الله تعالی ووایي چې ټیک ده معاف مې کړئ یعنی دا ګناه کاونټ کوم نه دا ګناه نشه دا ستاسو لپاره ما د خطا باب کې واغسته سبب کې واغسته دا سنو کرایم نه دی دا مسټیک دی دا سنو کرایم نه دی دا ته ولیکه چې د پیغمبر په حواله باندې دا سنو کرایم نه دا مسټیک دی ځکه پیغمبر د سن ارتکاب نه کوي پیغمبر سن ارتکاب خو دې ته وایي چې ته پوهیږي دا شی ناروا دی بیا کې دې ته وایي سن دې ته وایي سن اوس وایي اپ مسټیک څه شیطان اوسه ته احساس ورونه شي صحیح لکه سړی سلیپ شي سړی ته سلیپ شي نو دې ته بیا سن نه وایي څه وایي مسټیک خطا ده خو الله تعالی ورته وایي چې اوس یو د شی کرایم کېدل دي یو په شی باندې فزیکل نتیجه مرتب کېدل دي لکه کرایم خدا دی چې سړی ټوپک تاسو ټوپک وایي چې سړی ټوپک راوالي او چاته پرپز نیونیسي او دس ته وباسي نو نتیجه به سي سړی بمړېږي نتیجه به سي
سړی به مړېږي. یو سړي په لاس کې هسې ټوپک او خطا سره ګوته سلپ شوه، خطا سره ګوته سلپ شوه، ګولۍ راووته چې سړي په سینه باندې ولګېده. اوس دا کرایم خو نه دی، که کرایم دی دا سنم نه د خدای په نسبت باندې صحیح. خو هر چې فزیکل نتیجه ده هغه مرتب کېږي نه، که دا ګولۍ به سړی نه مړی. لکه څنګه چې پرپزلی ګولۍ سړی مړ کړی، دا مسټیک والا ګولۍ دا به هم بند نه مړی. الله تعالی وایي چې کرایم او سن خو نه دی، خو فزیکل نتیجه ده دې ما دا مرتب کړې وه چې که دا دانه مو وخوړه نو دې جنت کې به تاسو نه پاتې کېږي، بهر به وځئ. دا پنشمنٹ نه دی، دا د دې فزیکل نتیجه ده. لکه د خطا وتلې ګولۍ چې فزیکل نتیجه دا چې انسان به مړی، حالانکه ګولۍ راوتې په څه ده؟ په خطا. ګولۍ راوتې په څه ده؟ په خطا. خو چې په سینه د انسان لګي نتیجه به صحیح مرګ. نو الله تعالی وایي ټیک ته تاسو په خطا دا شی وکړو، خو فزیکل نتیجه دې دا چې جنت ته وځئ. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ وے کسے تاسو بعضکم لبعض عدو، تاسو انسانان بے دیو بل دشمنان، تاسو انسانان بے دیو بل دشمنان. اس اگورا یو خطا چی اوشی سوشی یو خطا داغی پس منظر کی سوی لور دشمنای پیدا شي. یو خطا وشو د موږ د پلار مورنا داغی پس منظر کې څومره لوی دشمنای دا دنیا کې ټول دا بلډ شیډ روان دي، دنیا کې ټول دا بلڈ شیڈ روان دے، دا هغه خطا نتیجه ده تر قیامت به روانه. او کني که په جنت کې به مونږ کوم ځای په جنت کې نو هر شی اویلیبل دی، هلته پر چا د پرسنل پراپرټي ضرورت نشته کښتا. ځکه چې یو سړی تار څه فراوانه ملاویږي دا پرسنل پراپرټي خو سړی دې لپاره جوړوي، وایي چې زه محروم پاتې شم نو خلک ټول ورته قبضه کوي. دا سره پاره کوي وایي چې زه ډیپرایویشن او خلک په دې شی نه باندې قبضه واچي. دې لپاره خلک لګیا دي یو بل مړی یو بل سره جنگونه هم کوي، دشمنای هم کوي، طرفګنای هم کوي، فلان فلان. کدا ضمانت خلکو ته میلا شه په دنیا کې چې هیڅ یو سړی به د هیڅ یو ضرورت نه محروم نه پاتې کیږي. د آخرت خدای والی چې مړی کوي. خبره ده انکرار د دې وجه الله تعالی فرمایي چې کله تاسو جنت ته لاړ شئ ونزقنا ما فی صدورهم من غل، تاسو په دازله کې او په دماغ کې دا د حسد، د کینې، د بغض، د نفرت او د جیلسی دا کوم تصور چې دغه الیمنت ورو باسم سبا کوم دغه الیمنت. نو دغه الیمنت به څه کو باسي؟ ته کور غواړې نو دومره لوی کور چې په ګرځېدو پکې ستړی شي. صحیح شو؟ ته ښځې غواړې نو داسې ښایسته ښځې یا سبحان الله چې کتو باندې ورته نه مړېږي. ته نوکران غواړې نو داسې غلمان دي چې الله تعالی فرمایي اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، چې ورته ګورې ته به وایې که مرغلرې دي یو خوا بل خوا منډې وایي. صحیح. اوس ته څه غواړې؟ یعنې مینز موږ ورته دا څه خوراک چې پکې خلک کوي سپونز وغیره او فورک او سپونز او پلیټونه، دې ته یو خاص نوم اخلي. کراکري ورته وایي لوښي نه، دې لپاره یو انګریزي کې خاص نوم دی. اینی هاو نه بس یو سپیشل نوم دی د خوراک د سامان لپاره یو خاص نوم دی. نو اوس ته هغه غواړې بلا شی پراتري. الله تعالی فرمایي چې باکواب من فضه، ستاسو هغه لوښي چې هغه به د سرو د سپینو زرو جوړي. صحیح. كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. الله تعالی فرمایي وی خو به د سپینو زرو خو ترانسپیرنت به داسې وي لکه شیشه، لکه ګلاس ترانسپیرنت به داسې یعنی دوره ما ترانسپیرنت کړي چې هغه سپینو زرو کې به هم هر شی آر پار ښکاري، بهر دنه پکې لا کرسټل کلیر وي، دومره صفا وي. نو سیدا ټول سیزونه موجود، سورلای غواړي هغه موجود دي، باغونه غواړي هغه موجود دي، میوه غواړي هغه موجود دي. نو د څه شي کبه دي چې تل هغه لپاره جنگ کې هر چا ګریوان ته لاس اچي، دا لاس وي سړی ګریوان ته چې نه ولې اچي. سب یعنی یا خدا دا چې ډېر زیات تلوسه کوي، یا دا چې څه شی ورته دی وایي چې بل مې ملک کې دا شی مې ته واغسته، یا ور سره د مستقبل احساسي چې کې موسم لونه کړم سبا نه بل ازمو کې کېږم. خبر دین کړه نه ته خدا خطر شته نه چې خطر شته نه خطر شته نه دښمنی شته نه نیسته. دی الله تعالی وایي تحیتهم فیها سلام، چې یو بل سره مخامخ کیږي پیس نه وایي سبوي پیس د سلامتای ناره وایي. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، چې خوراکو کی سکاکو کی مجلس ختم شي انتها به پدې کې الحمد لله رب العالمین. خبر دین کړه وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تا دپارا پزما کے مستقر جائے قرار دے و متاعن افائدہ غستل دے انجائمنٹ دے الہین انتری و فکس وقت پورے. قال اوی اللہ تعالیٰ پہ یا پدیزما کے تحیونا جون بتے روئی تاسو وفیہا تموتونا اپدیزما کے مڑے گئی بتاسو ومنہا تخرجونا ادیزما کے نو بیا رائستے شہیدون دے یا بنی آدم. اس چونکہ دا ڈریس ذکر را دے چې د شیطان په حواله باندې آدم او حوا مسټیک وکړو نو داغي نتیجه څه شو؟
لوس شو صحیح لوس ورته لوس شو مونږ بربند شو بربند. نو الله تعالی فرمایي پته ولګی دا چې دا ډریس د الله تعالی یو ډېر لوی مهرباني ده، دا د خدای یو ډېر لوی فضل دی. نو ځکه یې وویل چې یا بني آدم او بني آدم قد انزلنا علیکم مونږ نازل کړي تاسو باندې یعنی پیدا کړي مو دي تاسو دا لباسن جامه. تاسو جامه وایي سوای جامه مونږ پیدا کړی تا د پار لباسن جامه یو واری چې پټای با سوعاتکم بدنون استاسو وریشن ادا جامه زینت ته. نو څنګه څنګه چې ما دلته تفسیر کې وې چې جامه کې زدانشه بل چې د قندهار جامه چې دا اسلامي ده، د پیښور جامه دا غیر اسلامي ده. د پیښور یا د قندهار دواړه جامې دا اسلامي دي او د امریکای جامه دا غیر اسلامی دا. ذکر مونږ دې جامو متعلق دا دعوه کوي در پیغمبر اسلام جامو، پیغمبر اسلام خپل کلچر مطابق جامو هغه زمانه کې کلچر هر څه چو صحیح شو. پیغمبر اسلام خو همیشه هغه تاس سوای چادر دې داس لون نو حضور اسلام والسلام زمانه کې خدای عربو کلچر لون ته وای څه شي لون تړل دا سه د تاس پرتګ وای دا پرتګ د پیغمبر اسلام زمانه کې په دې انداز الته متعارف نو صحیح. دا خو د هندستان تخلیق دی، نن زمانه زموږ د پښتنو د علاقې تخلیق دی. خو البته یو حدیث راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه په بازار کې یو جامه فروش سره دا پرتګو کته نو ډېر خوښ شو، وې دا ډېر پرده پوش جامه ده، نو دا واغسته قیمتنه واغسته. نو چې قیمتنه واغسته نو پته ولګیدا چې پیغمبر اسلام دا جامه خو حقړه ده. اوس دا مونږ ته پته نشته چې اغوستلې هم دا کنه. خدا روایت ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا خرید کړی دی. خبره ده کې رااله بهر تقدیر اوس دی یوې جامې په حواله ته دا فیصله نشو کولی چې اسلامي دی یا غیر اسلامي ده. د یو شی اسلامي کېدل دا غیر لپاره د صورتونه دي. دا قران کې کوم ذکر دي. نمبر 1 چې ستا بدن پټ کی چې څوکي بدن دې پټ کی، او نمبر 2 چې ته پکې باوقار ښکارې. تاسو جامه چې پکې باوقار ښکارې وریش الله تعالی وی جامه دا صرف د پټولو لپاره نه ده، دا صرف لپاره ده خاص لپاره ده چې ستا بدن شایسته کی. دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو باندې یو زمانہ را روانه ده نساؤهم کاسیات عاریات چې خذب بظاهر خو جام پوش وي خو په حقیقت به بربندي وي. نو دا غي محدثین یعنی تصور ذکر کوي چې دوی خو جامه به اچولي خو د حیا نه بالکل عاری او خالی وي. د حیادارانه بل حیا په کې نه به حیا خدي وي یو او دوی معنی دا ده چې دا جامه به بدن پورې داسې لګېدلی چې د جامه او د بدن به یو بل امتیاز وکړي. خبره ده کړه. نو حضور اسلام فرمایي چې قیامت د قرب علامه ده. تر قیامت قد انزلنا علیکم تاکہ فرم نازل کرے تاسو باندې لباسن جامه یواری سوعاتکم چې هغه پټ ساتي سوعاتکم عورتون استاسو وریشن ازینت دی ولباس التقوا لباس التقوا ذالک خیر دا ډیر بهتر دی. نو تقوا چې شریعت کوم شی ته تقوا وایي نو تقوا دغه چې بدن دې پکې باعزت طریقې سره پټي. بس دا ته ولیکه چې جامې تقوا دار چې بدن پکې باعزت طریقې سره پټي. نو کپټ وی او بی عزت طریقې سره دغه تقوا نه ده. ذالک من آیات الله دادی د آیاتونو د الله نه لعلهم یذکرون دې د پاره چې دوی په خبره باندې ځان کوی کې یا بنی آدم او زامنو د آدم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی وانه چې تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم څنګه فتنه کې الله تعالی فرمایي چې بظاهر د شیطان وسوسه ډیره شایسته ښکاري خو په حقیقت د نتیجې په اعتبار داسې فتنه ای کما اخرج ابویکم لک څنګه راوستل مور پلاس تاسو دواړه من الجنت د جنت نا ينزعونهما چې وستل دې دواړو نه لباسهما جامر دې دواړو ليريوما چخکار کې دې دواړو تاسو آتے ما غورتن دې دواړو انه يراکم هو تاکي سرا دا شیطان وی تاسو لا دې وقبيله او اولاد د جنات من حيث لا ترونهم د داسه جانب نه چې تاسو نو نو زمونږ بدن کثیف دی څه کثیف دی نو دی ویزیبل دی د جنات او د شیطان بدن کثیف نه لطیف دی کثیف نه اصل هغه لطیف نو موږ په سترګو نه وینو نو چې کوم دشمن دی داسي چې تو تخکاری او تا ته نخکاری دنه خدان بچول ډیر مشکل کار دی چې تو تخکاری
او تا ته نخکاری نو ځان بچکول ته ډیر مشکل کار دی. نو د انسانانو په ځای کې چې خدای ته نه بزان سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر آسان دی چې یو ځل الله اوه بس د الله لفظ رخل دادا لکه B52 سے تور خلاص کړ تسلیو کو B50 دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د اذان आवाज شیطان اوري نو د داس غلي مدینه منوره نه بهر یو ځای روحا ورته وي چې د روحا پورې منډي وي اذان د आवाज نه. او حضور فرمایي چې ولهو ذرات غوزونه اوزي د الله د نامې نه سوزي غوزونه اوزي صحیح او د منډي وي د الله نامه د لپاره بم دی. یو ځل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان ستاسو ځړ باندې داسې د خپل شونډ تاسو وایي دا شونډه کې داسې لګولي لکه ژوره پیژنې په دې وبو کې یو لکه د مرد داسې چې د زناور سره خلی وینېس کی صحیح نوې چنجي وندي ایته ژوره وای دا غي هله دوره مزوي چې وځي په حیوانو لګي ډېر په زور به راخلاصي دی حالانکه نه راوړل داسې صحیح نو موږ ته ژوره وایو بهر تقدیر پیغمبر اسلام فرمایي لکه د ژوره په شان خوري داسې لګولي فاذا ذكر الله تخنسا چې کړه دی وی الله نو بس زر خلی راخلاص شي ځکه به غیرت الله نامه ته نه دی د دې وجه نه خو شریعت اسلامی په ودریدو پاسېدو په هر څه کې مونږ ته د ذکر تلقین نه کړی دی صحیح شیخ است سبحان الله صحیح طبیعت څنګه دی الحمدلله سوای الحمدلله د شیرشاه دا پله ټوپه دا ډیره خولې ده ماشاء الله یعنی الله نامه چې اوزي جمعه ته بارودو بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك جمعه ته دن راوزو نو بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك باتروم ته ورنه نوزو نسوي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث صحیح د باتروم نه راووتو الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني خوراک مو کو نسوي الحمدلله الذي اطعمني وسقاني خوراک تکینو لاس مو نزل بسم الله وعلى برك یعنی هر قدم باندې الله نوم دې د پاره چې شیطان داخلون لګي خو چې څنګه خپل لګي بس بل بم ور خلاص یہ بیا خود خلی لګولو کوشش جوړ بل بم دې پر خلاص کو بیا د خلی لګول نو بل بم دې پر خلاص کو خبر دین کړه انه يرعاكم وقبيلوا من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين تاکي سرمونگا گرزوری د شیطانان اولیاء دوستان للذین اغچاد پارا لا يؤمنون چی ایمان راڑی و اذا فعلوا فاحشة اکل چی اوکی دیو ناکار او گندکارو کی او تپوسو کی چی داولی ہے قالون دوی وجدنا غلی آبانا منگا مندل دے پدغ کاربان پلاران نکان زمونگا واللہ امرنا بیا او اللہ تعالی حکم کرده منتد دے خبری قل توتا اوایا چلا کافو گنده دے نو خدای کل دا گنده کار کولو حکم نکی ان اللہ تعالی لا یامر حکم نکی بالفاشائی دا گنده و دا بے حیاء کار اتقولون آیا تاسوائے پا اللہ تعالی بانلے ما لا تعلمون آغشے چی نفی پوئے گئی قل تورتا اوایا امر ربی چی حکم کرد زما پروردگار بالقسط دا انصاف حکم چی ہر کار بکے دا عدل کار بکے دا بیلنس کس مانا بیلنس واقیموا وجوهکم اتاسو اقیموا وجوهکم نیخ کئی مخونق پل اللہ تعالی طرف تا عند کل مسجد دا ہر عبادت پا موقع بان یعنی نیت خالص کا پل مخد نیخ کا دا ہر عبادت پا موقع اللہ تعالی طرف تا یعنی نیت خالص کا منس کے نو خالص چارہ پر اللہ دا پارا چیریٹی ورکے خالص چارہ پر اللہ دا پارا چاہتر سے احسان کے خالص چارہ پر اللہ دا پارا حج و عمرے تزے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا دا رمضان روزینے سے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا چارہ دا افطار انتظام کے خالص چارہ پارا اللہ دا مانا دا واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعو او آواز کوئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین لہ الدین پدے حالت کے خالص ان کے دے اللہ تعالیٰ پارا دن کما بداکم لکا سنچ اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا ام دغرنگ بتاسو بیا جوندے کی واپس کی گئی یعنی دغرنگ بیا جوندے کی چسنگے پیدا کری نچ منگے پیدا کرو نمونگا بربندو کنا سرتورو شیب لئیو او ناسونتا نو دا قیامت پر اسی بیا پیدا کیگو نو ام پتا کیفیت باندے سرتور بیو بربند بیو شیب لبیو ناسونتا بیو خبر دین کران سکر دین پیدائش دے نو پیدائش آقا پخپل نیچرل طریقے سر بکیگی
څنګه طریقې سره نیچرل طریقې سره. دلته یو حدیث لیکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب، بنی آدم چې کله مرشي نو د ټول بدن خاورې خوري. خاورې څوکي د بدن اخري الا عجب الذنب، مگر عجب الذنب نه خوري. اوس د عجب الذنب لفظي معنا خدا دا د سپاینل کارډ د بیک بون، موږ ورته د ملا تیر وایو. د ملا تیر د دې دا کوم انتها دا کته بالکل اخیری سر دې ته عجب الذنب وایي. عجب الذنب معنا د لکه اخیری سر، دسه د لکه اخیری سر. زمونږ په دې پښتو کې ورته لکلومه وایي. تاسو لکلومه وایي؟ ها، نو عجب الذنب وایي لکلومه ته. خو چې پیغمبر اسلام دلته د لفظ استعمال کو نو صحابه فورا حالانکه ایت لکلومی تصور معلومه عجب الذنب ورته معلومه دا څه ته وایي لکلومی ته. خو پیغمبر اسلام نے فورا تاسو کو وما عجب الذنب یا رسول الله، دلته جس تاسو د عجب الذنب نه څه مراد ده چې تاسو وایي ټول بدن خاورې وخوري خو عجب الذنب نه خوري، هغه پاتې، هغه سالم وي، هغه سالم وي، انټیکټ وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه هغه زمانہ خو د ساينس دومره ترقی نه و چې ډي ان اے پیژندل یا آر بی سی پیژندل یا ټیشو پیژندل عربو سادهګانو په دې ټیکنالوژي پوهیدل. نو پیغمبر اسلام دا غي د پوهې مطابق ورته وی مثل حبه خردل، دا د ورید دانه تاسو ورې پیژنئ، دا تیل چې ته وباسي ورې وای وړه دانه ده. نه عرب د دینه خبرو ورته وی لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذره ده بدن، لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذرات دي د بدن. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل منه یخلق، د دغه ذرینه انسان پیدا کیږي، وفيه يركب، او د دغه ذرات تکثیر سره د بدن گروث کیږي. نو تاسو په ساينس کې دا ویلي دي په زوالوجي کې چې د انسان په بدن کې په یو سیکنډ کې څومره آر بي سي مړیږي او څومره نوی آر بي سي ولګ کیږي په کربونو. سو ادا هر ذره چې دا ژوندې شي دی، هر ذره چې دا ژوندې شي دی. نو موجوده زمانہ کې تر اوسه لا ساينس دوره ترقی نه وکړه، آر بي سي دی سره ریډ بلډ سیل، ریډ بلډ سیل بیا لک ساينس ترقی وکړه نو دا اغه نه یو وړه ذره، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ټیشو وي، څه ورته ټیشو، بیا هغه کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ډي ان اے وي، څه ورته هغه کور ولا بالکل راوښتو ناغه ته وي ډي ان اے. نو سپتاو لګي پیغمبر اسلام د ډي ان اے ذکر کو چې انسان پیدا شوی د ډي ان اے نه دی، څه نه دی د ډي ان اے نه دی، د دغه نه د بدن گروث کیږي. د دې وجه خو چې انسان اصلیت معلومه نه سي راخلي ڈی این اے راځي. صحیح واقع کما بداکم لک څنګه چې الله پیدا کړی وای اولا تعودون بیا په دویم ځل پیدا کيم په دارنګ. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا ډیره حیادار خزه صحابیات ټول حیادارو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویجی موږ ټول بربندیو، حضور اسلام یې دنیا ته راتلو هم بربندو، چې بیا پیدا کیږي نو هم بربندیو. نو حضرت عائشہ ورته وی یا رسول الله مونږ به یو بل بنوینو، تاخذ حیدارې خلاف نه وی چې یو بل بنوینو. پیغمبر اسلام ورته اما سمعت ابنه الصدیق، اور صدیق لوري تا د خدای خبر نه اوریدل چې لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنی، دا هغه ورځ hebat دومره لوی دی چې یو بنده هغه به دین هم نی واقف چې زمانه مخکې څوک ولاړ دی کنه دی ولاړ، شاته مې سوچتا کنيشتا، شي طرف ته مې سوچتا کنيشتا، چپ طرف ته مې سوچتا کنيشتا. هر یو سړی په دومره فکر کې فکرمند دی چې هغه ته د خپل چاپېرچل څخه احساس كيجنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.